تأمین آب برای 3000 مشترک در شهر کابل. شرکت امارتی آبرسانی و فاضلاب شهری برای فراهمسازی نیازمندی‌های شهروندان کابل از ناحیه آب صحی آشامیدنی پروژه توسعوی آبرسانی را در ساحه سرک جدید علاءالدین الا 40 ستون شهر کابل روی دست گرفته است. دا چې په دې اواخرو کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په وجه باندې اوبه جوړې تللې دي په مختلفو اطرافو د کابل کې او په ټول افغانستان کې په همدې بنیاد باندې چې د خپلو ښاریانو مشکلات حل کو موږ د خپلو شتو امکاناتو ته په کتو باندې تر کومه ځای چې لاسرسی کېږي هلته مو په کارونو باندې شروع کړې ده چې د هغې جملې نه دارالامان سړک چې د استقلال شفاخانې په طرف باندې کوم تمدید شوی نوی سړک جوړ شو نو هلته موږ خپله شبکه هم ورسره فعاله کړې ده 80 سلنه کارونه خلاص دي او پاتې کارونه به انشاءالله په نږدې وخت کې خلاص شي شاید دا په پروژه نور هم وغځېږي او دې ته تمدید ورکو د فلحال دپاره به د دغې شبکې په تکمیل باندې تقریبا تر 300 کورنیو پورې خلک د اوبو نه برخمن شي. شرکت امارتی آبرسانی و فاضلاب شهری با نازلترین قیمت صرفی آب در تلاش است تا تمامی نقاط شهر کابل و دیگر شهرهای کشور را تحت پوشش خدماتی خیش قرار دهد. پاتې ساحو کې هم لاس په کار یو ټول کابل کې الحمدلله اوس سروې روانه ده ډیزاینونه به تکمیل کیږي د مختلفو اطرافو نه د اوبو کمې منابع چې دي هغه په کار باندې اچول شوي دي د کابینې محترم غړي په دې کې شامل دي او پروسه انشاءالله ښه طرف ته روانه ده. نږدې وختونو کې به موږ د کابل د ټولو ښاریانو د اوبو په برخه کې چې کوم مشکلات لري د خپلو امکاناتو په شتون کې پوره کیږي انشاءالله. د دې ضروري چې کوم د څښلو دپاره دي د منځونو او د سون دپاره دي دا به حتما پوره کیږي. نورې برخې ممکن په طولاني شکل سره پروژې په کار باندې واچول شي تر څو پورې چې کابل په مجموع کې د اوبو نه مستغني شي. این پروژه توسط انجینران شرکت امارتی آبرسانی و فاضلاب شهری سروی و دیزاین گردیده و با هزینه داخلی شرکت تأمین و تطبیق می گردد. فعلا موږ د دمرات خان ساحه کې قرار لرو دغه کوم پایپ چې موږ امتداد ورکوو د لمان د سړک نه تخنیکون پورې دغه سړک چې کله جوړ شول نو موږ هم کوشش وکړه چې دغه د آبرسانۍ شبکې ته پراختیا ورکړو په مقدار د 1400 متره 90 ملي پایپ موږ پراختیا ورکړله چې د دې څخه به په حدود د 3000 کسان د اوبو څخه استفاده وکړي او برخمن بشي